السلام علیکم. کوم یو لیټر یعنی د فرش مواد تاسو په اوپن شیټ او یا کنټرول شیټ کې باید استعمال کړئ. درې قسمه لیټر په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې کارول کیږي. اول ووډ شیوینګ کوم چې تاسو په سکرین باندې ګورئ. دویم رایس هاسک یا د وریجو پوښونه. ملګرو کدی ته تاسو کوم بل نوم یاد کړی وي یا مزده وي نو په کامنټ سیکشن کې موږ ته ووایاست. دریم نمبر سینډ یعنی شګه استعمالیږي او پروړه کوم چې تاسو په سکرین باندې ګورئ یا هه وچ شوي واښه ورته هم وایي دا هم استعمالولی شي. په دې کې تر ټولو صاف او بغیر د دوړې چې کوم د فرش مواد دي هغه دي د وریجو پوښونه یا رایس هاسک. که خلاص شیډونه وي او یا بند شیډونه وي تاسو باید استعمال کړئ. دوهم نمبر کې چې دی هغه دی ووډ شیوینګ. دا په هر ځای کې پیدا کیږي هم او ارزانه هم دي او کمو چرګانو لپاره یا په کور کې مو که چرګان ساتلي وي د هغوی لپاره وچ واښه هم کارولی شو. ولې موږ باید شګه ونه کاروو؟ ځکه چې کله چرګان لوز ډراپینګ مسله شروع شي او یا فارم لون شي نو په هغه کې بیا د خونې پیچش او باقي نور مرضونه کوم چې اوبو پورې اړه لري راتللی شي. کوشش وکړئ چې تاسو باید رایس هاسک او یا هم ووډ شیوینګ استعمال